طالبان د یوې بلې تېروتنې په درشل کې السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو بخیر. په قطر کې طالب سرچینی وایي چې ملا برادر هڅه کوي چې پر امریکا د فشار اچولو په موخه چین هیواد ته سفر وکړي، خو په قطر او پاکستان کې ځینې طالب مشران د ملا برادر له دې پریکړې سره سخت مخالف دي او هڅه کوي چې له امریکا سره د اړیکو حالت سم لور ته لاړ شي. چین ته د سفر کولو غږ ملا برادر په ایران کې ځینو طالب والیانو او د ملا ګل اغا پلاویانو ته په خبرو کې کړی دی، خو دا خبره تر ایران او یا د ملا ګل اغا پلاویانو محدوده نه ده پاتې شوې، بلکې تر کوټې او قطر پورې رسیدلې ده. په پاکستان کې طالب سرچینې وایي چې ملا برادر وروسته له هغه چین ته د تګ هڅه پیل کړه چې امریکا کې نوي حکومت د طالبانو سره د شوي تړون د بیا کتنې خبره وکړه. د کوټې شورا یو غړي چې خبریال ویبپاڼې ته یې وویل چې چین لا هم په طالبانو باور نه کوي او تر ډیره د طالبانو اړوند خبرې له پاکستان سره کوي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر ایران ته د تګ او همداراز ماسکو ته د خپل پلاوي په لیږلو سره په امریکایي چارواکو کې دا خبره لا نوره پیاوړې کړه چې طالبانو سره شوی تړون باید بیا له سره وکتل شي. ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو اکثره مشران خپل اراده نه لري، بلکې د پاکستانی استخباراتو په اشارو چلیږي، خو که بیا هم دوی د امریکا پر وړاندې سیاسي موضوع ګیري وکړي ښایي لوی زیان وویني. د ټرمپ حکومت تر ډیره طالبانو ته زیات اهمیت ورکړی وو او ان تر دې چې د زلمۍ خلیلزاد پر لاس د افغانستان چارې ورسپارلې وي، خو طالبانو په خپل وخت کې داسې تېروتنې وکړي چې وروسته د سولې پروسه اشرف غني تر دې ځایه راوغورځوله. اوس په امریکا کې دا نظر پوخ شوی چې له طالبانو سره شوی تړون دې بیا وکتل شي. تر مې میاشتې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه نشي وتلی. طالبانو ته پکار ده چې د نړیوال سیاست سره سم قدم واخلي او په ورین تندي د امریکایي پوځیانو شتون او د تړون بیا کتنه ومني، که نه ښایي ډېر نور څه هم له لاسه ورکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیله لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.